یو بل اداکاره په پیښور کې قتل شوله. هغه څنګه وژل شوې ده؟ د دې مور چې پخوانۍ اداکاره وه هغه په دې باره کې خپل ژړا او فریاد حکومت ته عوامو ته وړاندې کړی دی. تاسو تر اخره راسره پاتې شئ. قدرمنو، کرشمه شهزادي په نوم باندې یو نوې اداکاره چې میدان ته راغلې وه هغه وژل شوې ده. هغه چا وژلې ده؟ د تفصیل به هم تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو، تاسو ته چې په سکرین باندې کوم تصویر ښکاري دا د پښتو ټلویزیون سی ډي ډرامو، ټي وي ډرامو او د خیبر ټي وي ورسره د فلم یعنی د سکرین سینما یو لوی نوم دی. په ډېرو فلمونو کې هم کار کړی دی، په ټي وي باندې، په ای وي ټي خیبر کې، په نورو ټي ویانو باندې هم دی په ډرامو کې کار کړی دی. خو دا نن سبا په دومره بد حال ده چې دی په ژړا په خپل فریاد کې وویل چې ما سره اوس دومره پیسې نشته چې زه پرې د کور کرۍ خلاصه کړم. دا هم وایي چې ما سره کومې پیسې راځي زما په هغې باندې خپل علاج هم نه کېږي. په ژړا باندې وویل چې زه به د خلکو بچي هم سنبالوم، د خلکو په کور کې به کار کوم، خو ما ته دې څوک دومره پیسې راکوي چې زه پرې د کور کرۍ خلاصوم او خپل علاج پرې کوم. ویل کېږي چې د دې لور څه موده وړاندې یو چا په پېښور کې په ډېر بې دردۍ ووژله. د دې په خبرو چې وایي زما د لور تبه وه، د تبې نه پس مو غوښتل چې خپله لور د علاج په غرض باندې هسپتال ته بوځو. خو وایي چې کله مو لیډي ریډینګ هسپتال ته بوتله نو هلته ورته د زهرو ستنه ووهلې شوه. دا وایي چې موږ سره کوم کس تللی و هغه موږ ته ویلي و چې هلته ډېر ښه ډاکټر دی. نو بیا چې هغه کله ستن وهله نو ویل کېږي چې د دغه ستنې نه پس یې په خوله ځګونه راغلل او موږ ته دا معلومه شوله چې د زهرو ستنې ورته وهلې ده. قدرمنو، که رښتیا داسې شوي وي نو دا خو به یقینا ډېر زیات ظلم شوی وي او دا ښځه یعنې دا اداکاره چې نن سبا ډېر زیات په بد حال ده، په ژړا باندې خپل بیان په سوشل میډیا باندې شیر کړی دی. په کار ده چې دې سره امداد وکړی شي او دې ته انصاف ورکړی شي چې هلته ډېر ښه ډاکټر دی. نو بیا چې هغه کله ستن وهله نو ویل کېږي چې د دغه ستنې نه پس یې په خوله ځګونه راغلل او موږ ته دا معلومه شوله چې د زهرو ستنې ورته وهلې.